بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د لسو خوبونو تعبیر کوم. زیر غوړي وایي پروټې پورې وي او خورم ډېر خوندوره ده. د زیر غوړي څومره خوراکي شیان دي چې په خوب کې وکتل شي، څه خوند یې صحیح وي، په اساني سره یې خورئ، خوند یې صحیح وي، نو دا ښه تعبیر لري. په رزق، په روزي او په برکت باندې تعبیر کیږي، په یو خیر باندې تعبیر کیږي چې هغه تاته رسیږي. ځکه دا شی چې تیار ګورې په خوب کې، چې هغه تیار شی وي، ته خورې د خوراک په حالت کې، نو معنا دا ستاسو انشاءالله یو ښه رزق، اسانه رزق، تیار رزق، برکت والا رزق تاته الله تعالی نصیب کوي. والله تعالی اعلم. په کور کې دوه کوهیان وي، و یو کې هغه هم لګېدلي وي، ماشین هم لګېدلي وي، او د بل اوبه ډېر بره وي. نوی کور وي، زموږ ورځم ورته دا ډېر ښه تعبیر لري. نوی کور هم ښه تعبیر لري. د نوي کور تعبیر په دې چینل کې شته، هغه بیا پوره وګوره. کامیابي باندې، ارامي باندې، خیر برکت باندې، خوشحالي باندې او په علم باندې که تاسو کې څوک عالم وي، نو په علم، په خیر رسولو او علم خورولو په دې باندې هم تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. زه په خوب کې وای ژاړم او بل چاته خیرې کومه. په خوب کې چې چاته خیرې کیږي، که هغه کس په یو ظلم په سبب باندې هغه تا سره زیاتې کړي، هغه ته ته خیره کوې، نو ما داسې ته خپل بدله هغه نه اخلي، یعنې خپل بدله ته هغه نه اخلي، ته تشویش مه کوه، خپل بدله ته یې اخلي. او که په خوب کې ته خپل اولاد ته خیره کوې، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې لږ نرم شه، کیدای شي داسې غوسه وکړي چې هغه اولاد دې ته عاق کړي، نو هغه ته هم بیا شر رسېږي او هغه هم تکلیفېږي او ته هم وروسته بیا پښیمانه کېږي. والله تعالی اعلم. وایي ماشومان لرم او په خوب کې ګورمه چې بل ماشوم یې په غېږ کې وي او ښه زیاتې شیدې دي زما او هغه ته زه شیدې ورکومه، نو دا ښه تعبیر لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي که تا سره د تشویش وي چې د اولادونه مې نور زیات نه شي، دا کوشش کوي چې اولاد دې نه وي، صحت دې ښه نه ده، او ته بیا خوب ګورې چې دا ماشوم دې شته په غېږ کې د ماشوم ده، نو دا تشویشونه هم ښیي چې تا سره د تشویش ده چې اولاد ونه شي او ته حمل وانخلې او تا ته تکلیف او مریضي دې زیات نه شي. دا تشویش هم ښیي، تشویشي خوب هم ده. خو کله کله چې ته بیا هغه ماشوم ته شیدې ورکوې، په خوشحالیات کې راضي یې، خفه نه یې او ښه په خوشحالي هغه هم تا باندې ښه لګېږي، شیدې دې هم زیاتې دي، لکه دغه خوب بیا دا ښه تعبیر لري. په خیر برکت، په رزق، په خوشحالي باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. وایي څو کسان دي وایي دا ځای شکوو، راځي وایي چې دا ځای شکوو او پټه خزانه دلته وایي و زموږ او نورو کسانو هغه خزانه غلا کړې ده. بیا دوه کسه نور ګورم چې هغه لاندې په خور کې لګیا وي، اول ته ځای شکوي او څه قیمتي دانې چې یې راوباسي. وایي زه هم پلار ته مې غږ کړم، هغه هم راځي، موږ هم څه کار کوو، لږه کش کوو، نو موږ ته هم قیمتي تیږې او دانې پیدا کېږي او یاقوتو دا شیان هم وي او غمی یې ښه صحیح رڼا کوي. نو وایي دا یو 15 دانې وایي ځان سره واخلم او روانېږم، په لاره کې وایي پولیس هم ښکاري، بیا وایي وارخطا کېږم، غواړم چې د ماما مڅیانو ته غو ته غږ وکړم، بیا وایي څوک رانشي، بیا هماغسې د دې یو دانه خپل بام په سر اچومه چې دا پولیس رانه دا نورې واخلي، دا یو دانه خو ماته پاتې شي، قیمتي شیان دي. نو دا ښه تعبیر لري. په کاروبار باندې تعبیر کېږي چې ته په کاروبار باندې که کاروبار شروع کوې، نو هغه کې په یو کس مه کوه، دا کوشش وکړه چې خپلوانو کې، خپل کې، کورنۍ کې د یو بل کس هم پکې شریک کې او ځان سره کې، دې لپاره چې ته یوازې کېدای شي هغه کار ونه کړی شي. ته خوب کوې چې څو کسان هم دي، بیا دوه کسه نور هم دي چې هغوی دا شی وباسي، معنا چې ته کوم کار او منصوبه شروع کوې، نو دې لپاره ته باید یوازې ونه اوسېږي، دوه کسان باید واوسېږي، د پلار په مشوره دې انشاءالله کاروبار دې پیشرفت کوي او ته کاروبار دې رونق پیدا کوي او ګټه او فایده درته پاتې کېږي. نو دا خوب په خوب ده، الله تعالی دې درته ښه کړي. بل خوب دا وایي د کار ځای کې یمه، لاسونو بندونو نیولې بره تر شاته اوږې پورې مې وایي دلته چینجي پیدا شي، ځای په ځای چینجي راوځي د پوستکي لاندې نه، او زه وایي ایسته کوم یې، څنډم یې، بیا وروسته یې بل چینجي نه بل شکل کې وي، پښې زیاتې وي، هغه راوځي، هغه هم بیا وایي څنډم. باندې تعبیر کېږي چې جسم نه په خوب کې چې کوم شی وځي، جسم نه چې یو شی اضافي شی وځي، دا ښه تعبیر لري. معنا داسې که تا کې څه عیب وي، څه مرض وي، نو هغه انشاءالله درنه دفع کېږي، هغه شیان تا نه ځي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي لاسونه په کاروبار، په قدرت، په مالي توان باندې تعبیر کېږي چې ستا په لاسونو کې کاروبار کې که څه بندش وي، نو انشاءالله هغه شیان ختمېږي ستا په کوشش سره
هغه مسایل ختمیږي. والله تعالی اعلم. بل وایي مسافر یم، چرګه مې په خوب کې لیدلی چې یو چرګې زموږ په غلادانه پسخانه ځای کې غلادانۍ اولته ناستې او سبزۍ خوځوم یې، لاندې وایي بچیان یې وي. دا ښه تعبیر لري. چرګه چې دا په کورنۍ باندې تعبیر کېږي، مشر د کورنۍ، او بچیان یې چې دا په ماشومانو باندې تعبیر کېږي. نو که هغوی حالت د ښه حالت کتلي وي، هلته غلم ده او دوی هم دي او خوشحاله دي او ښه طابع هم خلک یې دي او ورته خوشحاله نو بیا دې باندې تعبیر کېږي چې ستا ماشومان او ستا د اولاد لپاره څوم شی په کار کې لیږي مسافر یې، نو هغه انشاءالله کافي دی. هغه ته تشویش مه کوه. سخاري مې کړي د بل ملک لپاره چې بل ځای ته لاړ شمه، وایي بیا دویمه شپه مې څه وکړو، بیا اختر مې په خوب کې ولید، لمونځ د اختر کومه او بیا خلکو سره اختر مبارکي کوم. دا هم ښه خوب ده، خوشحالي باندې تعبیر کېږي او په دې باندې تعبیر کېږي ځکه اخترونه دوه دي، یو په روژې نه پس یو عبادت یو مسؤلیت ادا کوي او بل د هغه اختر قرباني چې په هغه کې ته مالدار یې نو حج ته ځي او قرباني کوي. نو دا دواړه ښه خوبونه دي، ستا په کاروبار ښه کېدو باندې تعبیر کېږي. او د غواګانو وایي ځایونه پاکوم، کوټه کې ځای وي، نو دا هم ښه تعبیر لري. غواګانې دې که تا لیدلي په خوب کې او هغه ښه چاغ جاغې برابر وي، ښه ځای وي او هغه مواد یې ډېر زیات وي، هلته هغه پاکوي، دا هم ښه تعبیر لري. چې آینده کلونه انشاءالله ستا به ښه تېرېږي. نو ډېر حرص مه کوه، شی تا ته رسېږي په هغه باندې قناعت کوه، ځان خطر ته مه اچوه. وایي خوبونو کې بیا د رازق نوم یو خپلوان هم د رازق نومېږي، د هغه ګورم، بیا توریالی بل د هغه ګورم، طیب بل د هغه ګورم، نو دا هم ښه خوبونه دي. رازق په رزق ورکوونکی د الله تعالی یعنې الله تعالی انشاءالله رزق درکړي. ته تشویشونه ډېر مه کوه چې ولې د صحیح ځای کې نه یم، ولې کاروبار مې ښه نه کېږي، ښه نه روانېږي. او توریالی نه مراد چې تا خپل توره دې کړی دی، یعنې یو ځای ته دې رسولی ځان، خپل کوشش دې کړی. طیب نه مراد چې نیت دې هم ښه ده، دا په دې تلاش چې کوي په دې کې ستا نیت ښه ده، کوشش کوي چې ګناهونو نه هم ځان وساتې. نو دا خوبونه دي، ښه خوبونه دي او داسې خطر و د هغه پرې نه ښکاري، وارخطایي و خطر. نو کوشش وکړه چې قناعت وکړي، حرص ونه کړي او ځان مشکلاتو کې ګیر نه کړي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ او چې کله مو واورېده درته ویډیو مه کتله، بیا لاندې ویډیو کې ماته کمنټ کې بیا ماته ووایئ چې د خپل خوب تعبیر باندې پوه شوم، مننه، یا مطمئن شوم. نو زه انشاءالله بیا په دې باندې خوشحاله کېږم. تاسو څنګه خوشحاله کېږئ ستاسو د خوب په تعبیر باندې، زه هم بیا یو شي باندې خوشحاله کېږم. ستاسو یو یادونه کوئ، یو کمنټ کوئ، دې لپاره چې نور خلک هم بیا اطمینان پیدا کېږي، د هغوی اعتبار پیدا کېږي. نو کوشش وکئ چې کمنټ خامخا کمنټ وکئ او خپل د خوب تعبیر هم چې واورېده. تا څوک نه پېژني، دلته خوبي دا ده چې یوټیوب کې تا هېڅوک نه پېژني او هېڅوک نه پوهېږي ته څه وخت یوټیوب کې یې، څه وخت نه یې، چې دې کتلي فیسبوک کې خو دا ټول شیان معلومېږي، دلته نه معلومېږي. نو دلته حتما په کمنټ کې دې چې خپل خوب دې واورېد، اوس 10 خوبونه دې باید 10 کمنټ وشي، دا کوم کسان چې خپل خوبونه اوري او بل څه خوبونه وایي، نو واتساپ نمبر کې اواز سره ریکارډ کړي یا ولیکي پوره او اول او آخر د خوب. دا اوس دومره تکلیف شوم د 3 کسانو خوب یې پوره نه ویلې، سوال وکړه او سوال وکړه او سوال وکړه تر څو هغه خوب وضاحت کېږي. خوب پوره ووایئ، تاسو څه کتلي دي هغه خوب پوره ووایه، ښه واضح ووایه. دا اوس یو خوب و دلته هغه یې پوره ویلي یم، نو څه سوالونه پکې وو خو داسې ویلي وو، دا دومره صفا و دومره واضح و چې ماته نور د پوښتنه مې نور ونه کړه، بس په دې کې ماته هغه نتیجه معلوم شو. نو خوبونه چې وایي نو ښه صحیح وضاحت پکې ورکړي، څه چې کتلي هغه ووایي. خوب نه کمول، خوب کې چې زیاتول او کمول دا دواړه ګناه لري، دا صحیح نه ده. نو خوب به نه کموئ، خوب نه به شی نه پټوئ، ډارېږئ به نه خوب نه، کم خوب کوم څه تاسو ته ښه نه لګېږي هغه نه وایئ، نه ټول ووایئ. کیدای شي یو خراب خوب ډېر ښه تعبیر شي، خطرناک خوب ډېر ښه تعبیر شي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.